ما د جنگ په میدان کې له یو شمېر سرتیرو سره د ټپیانو معالجه کوله او کله چې شپه راغله ما د لارې یوې او بلې خواته د بلو ورونو په رڼا کې د ټپیانو درملنې ته دوام ورکړ. د خبري سرتیرو ګروزونو نیزو او تورو زموږ یو شمېر سرتیري سخت ژوبل کړي ول او ما باید د هغې د معالجې لپاره هڅه و بیړه کړې وې. په داسې حال کې چې زموږ ټپیان د سختو دردونو له امله ځورېدل. د کمپ له شاوخوا ساندې تر غوږ کېدلې. دا د هغه ښځو ساندې او نارې وې چې زموږ سرتیرو هغه په خپلو کې سره ویشلې او له هغې وی استفاده کوله. کله کله به اړ شوم د یوه ټپي د سر اوښتی پوستکی بیرته د هغه پر سر ور وګنډم. کله به مې د بل سرتیري کلمې د هغه په خېټه کې ځایولې او خېټه به مې ورګنډله. کله چې به مې کتل د یوه ټپي د رغېدا هیله نشته نو په رګونو کې به مې ډېر اپیم ور دننه ایستل. د اوربشې ډېرې اوبه بیر به مې پرې وڅښل چې د درد له احساسه پرته مړ شي. ما یوازې د مصري سرتیرو معالجه نه کوله بلکې د زړهسوي له امله مې خبري سرتیري هم معالجه کول. ما چې کله د څو خبري سرتیرو ټپونه ور وتړل په دې وخت کې د هغې د ښځې چغې پورته شوې او دوی وی غږونه واورېدل. پر دغه ښځو باندې زموږ سرتیرو تیری کړی و. دغه ټپیانو هغه پټۍ بیرته لرې کړې چې ما پر زخمونو ور تړلې وې. نو ځکه وینې ترې ولاړې او د ډېرې وینې له بهېدا څو شېبې وروسته ومړل. ما له دې عمله پر خبري سرتیرو زړه خوږاوه چې پوهېدم د مصر سپاهیانو پرې یرغل کړی او دا د فرعون او د مصر د پوځ لپاره ویاړ نه دی ځکه چې خبریان پوځي کسان نه وو بلکې کوچیان قبایل لوږې هغې لوټمار او چور تاړه کول او د سوریې د نورو اوسیدونکو په شان د مصر د فرعون تر حمایت لاندې ګڼل کېدل. د خواشینۍ یوه خبره دا وه چې کتل مې ټول خبري سرتیري په سترګو معیوب او ما پکې یو کس ونه موند چې روغې سترګې ولري. وروسته راته جوته شوه چې د هغې په منځ کې د سترګو ساري ناروغۍ خپره شوې وه او ټول پرې اخته شوي ول. پر دغې شپه ټولو سرتیرو استراحت وکړ او یوازې ساعتونو کې ویښول ځکه چې دا ویره وه چې کیدای شي تښتېدلي خبریان بیا پر موږ حمله وکړي. خو خاصه پیښه ونه شوه. زه تر سهار پورې د ټپیانو په درملنه بوختم او سهار چې کله هورمهب له خوبه راویښ شو پوهه شو چې تر سهاره ویښ وم. وروسته یې وغوښتلم او ویې ویل پرون مې ولیدل چې ته له وسلې پرته په ډېرې زړورتیا د جنګ ډګر ته ننوتې. خو باید درته ووایم چې د جنګ په ډګر کې د یوه ډاکټر دنده له جنګ وروسته پیلېږي او ضروري نه ده چې هغه ځان له کړکېچ سره مخامخ کړي. له دې وروسته هر ځل چې جنګ ته ځو ته استراحت وکړه تر دې چې جنګ پای ته ورسیږي او له هغې وروسته د ټپیانو علاج پیل کړي. له دې عمله چې ډېر ستړی وم هورمهب د زرو یو امیل راکړ او ویل دا ستا د پرونۍ زړورتیا او بېګانۍ بېخوبۍ انعام دی خو اوس ولاړ شه او ویده شه. سره له دې چې ستړی وم احساس مې نه کوه چې ویده به شم. کله چې د سهار لمر راوخیږي د سړي له سترګو خوب کډه کوي. کله چې مې له هورمهب سره ولیدل نو مې ورته وویل پرون مې ولیدې چې د سرتیرو په مخ کې پرله پسې جنګېږي. سره له دې چې ټول ځواکونه تا ته متوجه ول او ټول پوهېدل چې ته د مصري پوځ قومندان یې بیا هم په تا یو غشی ونه لګېد. هورمهب ویل د دې لپاره چې زما باستل زما پر سر الوت کوي او تل مې له خطره ساتي نو هیڅکله به غشی پر ما ونه لګېږي او د دښمن هیڅ سرتیری به ونه کړی شي چې ما په غشي یا نیزې ووهي. له همدې کبله چې زه د نورو له نظره یو زړور کس ګڼل کېږم د غرور او خوښۍ احساس نه کوم. دا د دې لپاره چې زه پوهېږم هومره زړور نه یم چې نور یې تصور کوي. که زما پر ځای بل هر څوک وي همداسې میړانه کولی شي او زه د دې لپاره د سرتیري پر وړاندې حرکت کوم او جنګېږم چې مصري سرتیري لا جنګ سره عادت وکړي. دا 40 کاله کېږي چې مصریان نه دي جنګېدلي او پرله پسې سولې په هغیو کې د جنګ غوښتنې او عادتونه له منځه وړي دي. خو کله چې زما سرتیري وروزل شو له عادت یې وکړ چې نور به له دښمنه نه ویرېږي. زه به هم د مصر د نورو لښکر مشرانو په شان په روان تخت کې کینم
او د جبهې په وروستۍ برخه کې به پاتې کېږم او جګړه به کنټرولوم. ومې ویل هورمهب دا څنګه کیدای شي چې ستا په سر الوتونکی باز وکړی شي چې تا د غشو، تورو، نیزو او ګروزونو له تاوانه وساتي. هورمهب وویل زه تصور نه کوم چې زما ساتونکی دې همدا باز وي، بلکې دغه باز هغه نښه ده چې ما ته ښیي تر هغې چې زما وخت نه وي راغلی زه به ونه وژل شم. نو ځکه خو داسې دلیل نشته چې زه وډار شم. زه پوهیږم چې انسان یو ځل مري او داسې څوک به نه وي چې 2 ځله ووژل شي. نو باید د داسې پیښې په اړه چې یو ځل پیښیږي ټول عمر ونه ډار شو. له همدې امله ویره نه پرېږدم چې زړه ته مې لاره وکړي. زه چې نه ډارېږم مرګ هم زما لوري ته نه راځي تر هغې ورځې چې زما وار نه وي راغلی، او پر دغه ورځ که زړور وم یا وډار شم بیا به هم مړ شم. پوهه شوم چې هورمهب څنګه خبره کوي او د دې چارې علت چې مرګ د هغه لوري ته نه ورځي دا دی چې دی جرأت لري او بختور سرتیری هغه وي چې جرأت لري، او د هغو تالی هم د دویو همدا جرأت دی. هغه سرتیری چې جرأت نه لري تالی هم نه لري، او په جنګ کې به لومړنی کس وي چې وژل کیږي. د لوټمار او د ښکلو امیلونو او مېرمنو د ترلاسه کولو ارمان به بلې دنیا ته یوسي. د هغې وروسته زه له هورمهب څخه جلا شوم او لاړم چې لږ ویده شم. ورځ 9:30 شوې چې له خوبه پاڅېدم. ومې کتل چې زموږ سرتیري ساعت تیری کوي او د نښو په ویشتلو بوخت دي. د دویو نښې د خبریانو هغه سرتیري ول چې علاج یې نه کېده، او دویو پوهېده چې دغه سرتیري د مریتوب لپاره هم نه پکارېږي، نو هغه خرڅولی هم نه شو. پر دغه ورځ او په بله شپه زموږ سرتیرو له خبري ښځو سره ساعت تیری کول، او څه مېرمنو د دې لپاره چې زموږ د سرتیرو لاس ته ور نه شي په خپلو اوږدو څڼو یې ځانونه ووژل. پر 3مه شپه د هغه مصري او خبري سرتیرو د مړو بویونه چې په بیریا کې پراته ول د زغملو نه ول، او تر سهاره مو د شغالانو ګیدړانو له شور ماشوره خوب ونه کړ چې د مړیو په خوړلو لګیا ول. هورمهب ته مې ویل که په دې بیدیا کې وځنډېږي ټول به د مړیو د بویونو له امله ناروغان شو. هورمهب موافقه وکړه چې لښکر له هغې بیدیا وخوځوي او سخت ټپیان د ګاډیو په وسیله اورشلیم ته واستوي. هغه وویل له دې امله چې خبریانو د تېښتې پر وخت خپل خدای له ځان سره وړی دی او زموږ د کشف مامورین وایي چې هغوی همدلته نږدې دي، نو باید زه ولاړ شم او د هغوی خدای ترې واخلم. پر بله ورځ له دې وروسته چې سخت ټپیان مو اورشلیم ته وخوځول، هورمهب له یو شمېر ګړندیو ګاډیو سره حرکت وکړ او زه هم له ځان سره کېنولم او ویل یې چې غواړم تا په خپله جنګ کې شریک کړم چې پوهه شې څنګه د پاتې خبریانو پوزه په خاورو وموښم. کله چې موږ خبري پاتې شونې راګیر کړل هغې سندرې ویلې او هغه څه چې دویو د سوریې له خلکو او کروندګرو اخیستې دي مخته کړي او دوی ورپسې روان دي. موږ لکه توپان پرې نازل شو او تر دې وړاندې چې دوی د ځان دفاع وکړي زموږ ګاډیو ځوانان او بوډاګان لاندې کړل او د هغوی هډوکي ورمات کړل. مصري سرتیرو ته چې بهر څوک ګوتو ته ورغلل وشل به یې، ان تر دې چې د نورو د ځان له ویرې خپل څاروي او خواړه یې پرېښودل او وتښتېدل. هورمهب امر وکړی چې په بیدیا کې خواره شوي پسونه او غواګانې راټولې کړي. بیا یې د خبریانو خدای له ځمکې پورته کړ او بیرته ستانه شو او له ټول لښکر سره د اورشلیم پر لور روان شو. هورمهب په لومړني تمځای کې د خبریانو خدای د سرتیرو پر وړاندې ټوټه ټوټه کړ او سرتیرو خوشحالی کولی، ځکه چې پوهېدل نور خبریان خدای نه لري او تر بل هر وخت ډېر بېوزله شوي دي. تر هغه ځایه چې زما یادېږي خبریانو خپل خدای چې له لرګي جوړ شوی یهود یا یهوه باله. کله چې زه اورشلیم ته ننوتم حیران شوم چې ولې ډېر شمېر هغه سرتیري چې ما یې درملنه کړې وه مړه شوي دي. په داسې حال کې چې پوهېدم د هغوی ټپونه خطرناک نه دي او روغ به شي. د دې موضوع راز وروسته ما ته څرګند شو او هغه داسې و چې د هورمهب د امر پر بنسټ ټول لوټ شوي شیان یې اورشلیم ته راوړل او له غلامانو وینځو سره یو ځای وپلورل. هر څومره سره سپین او نور شیان چې د دغه کسانو له خرڅلاوه ترلاسه شول پر سرتیرو یې وویشل. له دې کبله چې یو شمېر سرتیري مړه شوي ول نو د ژوندیو سرتیرو ونډه ډېره شوې وه. د لښکره د څارویو د وښو او خوړو مشر د لوژیستیک مشر چې له ما سره ملګری شوی و وویل
په هر جنگ کې داسې کیږي. سرتیری د دې لپاره د خپلو ژوبلو ملګرو ته اوبه او خواړه نه ورکوي او غواړي چې مړه شي. هر څومره چې د سرتیرو شمیر کم شي نو له جنگي غنیمتونو څخه ډېر څه ترلاسه کولی شي. د سوریې ډېر شمیر سوداګر په اورشلیم کې غونډ شوي ول او د جنگ غنیمتونه یې واخیستل. هر سوداګر یو شمیر داسې ښځې له ځانونو سره راوستې وې چې ځانونه یې ارزانه خرڅول او زموږ سرتیرو به سره او سپین ورکول چې څو شېبې له یوې ښځې سره تېرې کړي. له سهاره تر بیګا او له بیګا تر سهاره په اورشلیم کې د تنبور دایرې، سورونی او تبلیغ غږونه اورېدل کېدل او شراب څښل کېدل. مصري سرتیرو شراب څښل او له هغه ښځو سره په ساعت تېرۍ بوخت ول چې ځانونه یې ارزانه خرڅول. کله خو به د نشهیي سپاهیانو ترمنځ سخت جنګ ونښت. د یو بل په سینو او خېټو کې به یې چړې ومنډلې او پر ګروزونو به یې د یو بل ککرۍ ورماتې کړې. په دې وخت کې د مصر د لښکرو مشر هورمهب څو تنه بوټه په دار وځړول، خو سره له دې به هره ورځ شخړې کېدلې او هره ورځ به یو شمېر سرتیري په دار کېدل. سره له دې چې سرتیرو به په دار شوي خپل ورانکاره ملګري لیدل خو عبرت به یې نه اخیسته، تر هغې چې په دنیا کې شراب سره سپین او ښځې وي او ځینې نشهیي کسان په سرو او سپینو یا د ښځو پر سر له یو بل سره اختلافات پیدا کوي، حتما جنګ کیږي. یو شمېر پکې وژل کیږي او یو شمېر هم د قاتلینو په توګه باید په دار وځړول شي. سپاهیانو چې په لوټمار کې څه ترلاسه کړي وو ټولې په شرابو او ښځو وخندل او بایلودل. مصري افسرانو هم د سرتیرو په شان خپلې ونډې په شرابو او ښځو ولګولې، خو په دې توپیر چې افسرانو به له هغه ښځو سره لیوالتیا نه درلوده چې ځانونه ارزانه خرڅوي. دوی به هغه ښځې خوښولې چې ځانونه به یې ګران خرڅول، ځکه هر څومره چې ښځه ښایسته وي نو بیه یې ډېره وي. د پوځ افسرانو کې یوازې هورمهب و چې ښځو ته یې توجه نه کوله. زه د هغې د کلک هوډ او پاک لمنۍ ته حیران شوم، په داسې حال کې چې هورمهب ځوان او ښکلی و او هره ښځه که ګرانبیه یا ارزانبیه وه په ډېرې خوښۍ د ده خور کېدله. هورمهب له لوټل شوو شیانو او مریانو استفاده ونه کړه او په بدل کې له سوداګرو څخه خپله ونډه واخیسته. د دې استفاده په دې ډول وه چې کله معاملې ختمې شوې او سوداګرو مریان او نور توکي وړل نو هورمهب ورته وویل هر سوداګر باید د پیرودلو توکو لسمه برخه د امنیت د ساتلو د بیې په توګه درته ورکړي. هورمهب سوداګرو ته وویل په ټول هغه وخت کې چې تاسو معاملې کولې یوه سرتیر یا د ښار اوسېدونکي جرأت ونه کړ چې ستاسې شیانو یا مالونو ته لاس وروړي، ځکه چې زه شپه ورځ ځیر وم چې څوک ستاسې سره او سپینه او مریان غلا نه کړي. که زه نه وی تاسې له دې ځایه خپله شتمني او مریان نه شو لیږدولی، بلکې مستو او خونړیو سرتیرو تاسې هم وژلی. دغه خبره سمه وه او هورمهب داسې امنیت ټینګ کړی و چې د یوه سوداګر یوه کړی مس هم ورک نه شول. سوداګر پوه شول که په خپله خوښه 10 سلنه برخه ورنه کړي ممکنه د ټول شیان یې له منځه لاړ شي، نو له همدې امله یې هورمهب ته خپله برخه ورکړه او خپل شیان او ځانونه یې روغ رمټ له اورشلیم څخه ویستل. د جګړې له پای ته رسېدو سره زما دنده هم پای ته ورسېده، نو هورمهب ته ورغلم چې له هغه سره خدای پاماني وکړم او ازمیر ته ستون شم. هورمهب د خدای پامانۍ په وخت کې ماته وویل چې پرون له یوه پاپیروس مصري کاغذ ژباړن سره د فرعون له لوري یو قاصد راغی او فرعون په دې لیک کې ملامت کړی یم چې ولې مې وینه بهولې او خبریان مې وژلي دي. زه غواړم فرعون ته ووایم د چې خپل خدای ته سندرې ویلې او تصور کوي چې مصر او سوریا په مینې سوله غوښتنې او له خپلو هم نوعانو سره په محبت اداره کولی شي. پر یوه کلي او باندې د خبریانو حمله نه ده لیدلې. که وګورې دغه قبایل څه ډول پر کلیو او باندو حملې کوي، نارینه او ماشومان وژني، له ښځو یې د ارزانبیه ښځو په څېر ګټه اخلي او بیا یې د وینځو په توګه پلوري، نو ما به نه ملامتوي. پوهیږي چې ځمکه په مینې محبت او سوله غوښتنې سره نشي اداره کېدای، ځکه شونې نه ده یو څوک وس ولري یا وژنې او لوټمارۍ ته اړتیا ولري او دی دا کار ونه کړي. یو پیاوړی سړی چې د نورو د وژلو د هغې او د سرو سپینو او ښځو د اخیستو توان لري یوازې یو وخت دغه کار نه کوي او دا هغه وخت دی چې دی شتمنۍ او ښځو ته اړتیا ونه لري.
اوس به زه خپل سرتیري مصر ته لیږدوم او باوري یم چې فرعون به راته وویل خپل سرتیري رخصت کړه، خو زه به یې رخصت نه کړم ځکه چې په ټول مصر کې یو روزل شوی او د جنګونو تجربه کار پوځ دی چې هغه هم زما پوځ دی. ما ورته وویل آیا تصور کوي چې مصر به یو لښکر ته اړتیا ولري ځکه چې مصر دومره پیاوړی او بډایه دی چې هیڅ دښمن نه لري او له همدې امله اړ نه دی چې کوم تکړه پوځ ولري. خرمحب وویل د مصر په شان هیواد چې د سوریې لسګونه پاچاهان تر ولکې لاندې دي یو پیاوړي پوځ ته اړتیا لري چې د پاچاهانو ترمنځ سوله وکړي. ما په دې وروستیو کې اورېدلي چې په سوریې کې د امورو پاچا د سورلیو او اسونو په راټولولو او د جنگي ګاډیو په جوړولو بوخت دی او داسې ښکاري چې د بغاوت نیت لري. ما وویل دغه پاچا پیژنم او مخکې مې ورته غاښونه معالجه کړي ول. هغه زما ښکلې وینځه ولیده او هغه یې خوښه شوه. ما بیا د هغه وینځه هغه ته ورکړه او بې ښځې پاتې شوم. خرمحب وویل سینوها آیا ته چمتو یې چې له ما سره مرسته وکړي؟ یعنی زما لپاره یو ستر سفر وکړي، زه به یې په بدل کې چې څومره زر وغواړې درکړم. ومې پوښتل ولې غواړې زه مسافرت وکړم؟ خرمحب وویل ته یو ډاکټر او آزاد سړی هر چیرته تللی شي او له دې کبله چې طبیب یې ټول په تا اعتماد کوي او زه په دې هم پوهیږم چې په بابل او هاتی کې مصري ډاکټرانو تا ته ډېر درناوی کوي. زه چې د مصر د لښکر قومندان یم باید په دې پوه شم چې د نورو ملتونو په تیره بیا د هاتیانو او بابلیانو جنگي وسله څه ډول ده. د هاتیانو او بابلیانو د وسلو په هکله وحشتناک خبرونه را رسیږي. ما اورېدلي چې هاتیان خپلې تورې او نیزې له یوه توربخن پلیس څخه چې اوسپنه یې بولي جوړوي او څوک نه پوهیږي چې دوی دغه پلیس له کومه ځایه راوړی دی. د هغې له تورو او نیزو څخه د هغې جنګي ګاډۍ خطرناکې دي. اورېدلې مې دي چې هغې خپلې جنګي ګاډۍ له همدې اوسپنې جوړوي او دغه ګاډۍ دومره کلکې دي چې کله زموږ په مسي ګاډیو لګیږي نو د لرګیو په شان یې ماتوي. د دغې اوسپنې او د نورو ملتونو د وسلو او ګاډیو په اړه د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره تر تا بل وړ کس نشته. له دې کبله چې ته ډاکټر یې او هر چیرته تللی شي، بابلي نړیواله ژبه دې هم زده ده، له هر چا سره خبرې کولی شي او هیڅوک دا خیال نشي کولی چې ته یو پوځي جاسوس یې ځکه څوک دا تمه نه کوي چې یو ډاکټر دې په پوځي مسلو هم پوه شي. د دې پرته ته ډېر هوښیار او زیرکي او پوهیږي چې زما څه ډول معلومات پکار دي په داسې حال کې چې نور عقل او شعور نه لري. او کله چې فرعون هغې د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره لیږي یوازې د بابل د پاچا د ګیرې او د هغه د ښځو په هکله فرعون ته معلومات راوړي. خو ته په نورو هیوادونو کې دا معلومات راټولولی شي چې څومره سرتیري لري او د سپاهیانو وسله یې څه ډول ده. دغه راز ته معلومولی شي چې اوسپنه څه ده او څه ډول ترلاسه کیږي، آیا جوړیږي که د مس په شان له ځمکې څخه ترلاسه کیږي. ته په دې هم پوهېدای شي چې د نورو ملتونو جنګي قدرت څومره دی او د دغه معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته به په مصر کې له ما سره یو ځای شي او هغه څه چې ترلاسه کړي دي ما ته به یې ووایي. ما ویل خرمحب زه به بیا مصر ته ستون نشم. خرمحب ویل تېروتنه کوي، هغه څوک چې د نیل اوبه وڅښي له مصر زړه نشي شکولی. ستا دغه خبره ماته د مچانو د بنګېدا په شان ښکاري او راته مهمه نه ده ځکه چې پوهیږم حتماً به یوه ورځ مصر ته ستون شي. که ته موافقه وکړې چې د نورو ملتونو د پاچاهانو پوځ، وسلو او پوځي زده کړو په هکله ماته معلومات راوړي، زه به ستا له دې معلوماتو ډېره استفاده وکړم ځکه چې زه هیله کوم ستا له دغه معلوماتو څخه د مصر د ترقۍ او د نورو پاچاهانو د مهارولو لپاره استفاده وکړم. نن سبا هغه ځای ځایګی چې مصر باید درلودی نه یې لري، په داسې حال کې چې د مصر ملت تر ټولو غوره ملت دی. خدایانو د مصر ملت ته د دې لپاره تر نورو ملتونو لوړوالی ورکړلی چې د هغې مشري وکړي، خو په خپله مصریان د ټنبلۍ له کبله نه غواړي چې له دغو ګټو استفاده وکړي. زموږ پیراونیان د دې لپاره چې نورو هیوادونو ته لښکرې ولیږي د یوه خیالي خدای د وسوسو له امله له انسانانو سره د مینې او سولې خبرې کوي. کله چې خرمحب دغه خبرې کولې ما ورته ځیر ځیر وکتل او احساس مې وکړ چې هغه زما په نظر ډېر ستر شوی دی ځکه تر هغې چې یو څوک لوړ استعداد ونه لري داسې افکار نشي درلودی.
زموږ هر شی زموږ د افکارو زیږنده وي. هغه کسان چې لوړ فکرونه لري او چمتو وي چې خپل افکار په خپل وخت عملي کړي یو ستر انسان دی. له همدې امله مې هغه ته وویل هورمهب تر اوسه پورې ما یوازې یو تکړه جنګي کس بللی او خیال مې نه کو چې د هیواد د اداره کولو توان هم لري، خو نن په تا کې دغه استعداد ګورم چې ښایي پیراونې هم ونه لري. هورمهب وویل آیا حاضر یم خپل مشر وبولي او خپل مقدرات زما له مقدراتو سره اړوند کړي؟ ومې ویل هو چمتو یم. هورمهب وویل سینوها ته به له ننه وروسته په نورو هیوادونو کې زما غوږ او سترګې او زه به ستا په وسیله د پردیو ملکونو له حالاته خبرېږم. که ما ترقي وکړه او ستنو مقامونو ته ورسېدم تا به په دې ترقۍ او نیکمرغۍ کې له ځان سره شریک کړم، او که مې ترقي ونه کړه او اپوټه مې موقف ټیټ شو بیا به هم ته تاوان ونه کړې، ځکه چې د پخوا په شان به یو ډاکټر او د طبابت په وسیلې به سره او سپین ترلاسه کولی شي. زما باداري او ستا نوکري شونې ده، ستا لپاره ډېرې ګټې ولري خو تاوان به ونه کړي. بیا هورمهب زما له تمې ډېر سره زر راکړل او یو سرتیري ته یې دنده وسپارله چې ما ازمیر ته ورسوي چې په لاره کې څوک زما شته لوټ نه کړي. کله چې ازمیر ته ورسېدم خپل سره زر مې څو شرکتونو ته ورکړل او په بدل کې مې د مټې خاورې څو لوحې واخیستې چې په اور پخې شوې وې او په دغه لوحو هغه طلاګانې لیکل شوې وې چې ما شرکتونو ته ورکړې وې. له ما پرته بل څوک نشي کولی دغه سره زر په بابل یا هاتی هیواد کې ترلاسه کړي، او که غلو دغه لوحې هم غلا کړی وې د هغو لپاره یې ارزښت نه درلود. بله دا چې ما هم تاوان نه کوه، ځکه چې بیرته به ستون شم او هلته به له شرکته نورې لوحې واخلم. زه تصور کوم چې د پخوانیو وحشي پیرونو په پرتله زموږ د وخت یوه ګټه دا ده چې موږ ډېره طلا د دغه لوحو په بڼه لیږدولی شو او مجبور نه یو چې خپله ټوله طلا ولیږدو چې د غلو تمه ورته پیدا شي او هغه څه چې لرو او یا د ټول عمر ګټه رانه یوسي. دیارلسم څپرکی زما اوږد سفر. اوس تر دې وړاندې چې ووایم په نورو هیوادونو کې مې څه ولیدل غواړم یادونه یې وکړم چې زما اوږد سفر زما د ټول عمر تر ټولو ښې شپې ورځې وې او پوهیږم چې نور به دغې ورځې راونه ګرځي. زه په هغه وخت کې ځوان او قوي وم، لمر به راته ډېر روښانه ښکارېده، د ګل وږمې به مې ښکلې او په زړه پورې محسوسولې او ښځې راته ښکلې برېښېدلې. لمر وږمې ښځې توپیر نه کوي، خو په بوډاتوب کې انسانان بل ډول ویني. کله چې ما سفر پیل کړ په نړۍ کې د سولې د ټینګښت 40 کاله پوره شوي ول. هر چیرته کاروانونه آزاد ګرځېدل او بیړیو په سیندونو او سمندرونو کې د غلو له ویرې پرته سفرونه کول. کروندګرو د دوامداره سولې له امله له خپلو کروندو ډېر محصولات اخیستل، خپلو مالکینو ته به یې ورکول او هر چیرته آسماني نیل د مصر د نیل پر ځای کروندې خړوبولې. پسونه او غواګانې به په ورشوګانو کې څرېدلې او شپنو به په اوږدو لرګیو تکیه کوله چې د خپلو رمو لپاره شپېلۍ ووهي. د انګورو له تاکونو ډېر محصولات ترلاسه کېدل او د میوې ونې ترې لاندې کږېدلې. له ټولو معبدونو د لوګیو ستنې اسمانونو ته ختلې، ځکه چې په ټولو معبدونو کې پسونه او غوایان قرباني کېدل. هر شي خپل عادي بهیر کچ کوه، شتمن کال په کال شتمن کېدل او بېوزلي نور هم بېوزله کېدل، ځکه چې خدایانو همداسې ټاکلې وه چې هر کال د شتمنو شتمني زیاته شي او بېوزله د هر کال تر تیر کال بېوزله شي. زه تصور کوم چې په هغه کلونو کې خدایان هم د کاهنینو په شان چاغ او روغ رمټ ول او ښې شپې ورځې تېرولې، ځکه چې کله په ځمکه کې سوله واکمنه وي نو د خدایانو کار هم کمیږي او خپل ډېر وخت په استراحت او خوښیو کې تېروي. زه نن د دغه ورځو ارمان نه کوم، ځکه چې ارمان کول د یو هوښیار او ګرځنده سړي کار نه وي او په ارمان او افسوس سره تیر وخت بیرته راګرځولی نه شو. په تیره بیا که د ستنېدلو نه وي، لکه څوک چې نشي کولی ځواني بیرته راستنه کړي. تر دې وړاندې چې سفر پیل کړم لکه چې ومې ویل ازمیر ته ستون شم. زما مرۍ کاپتا چې زه ولیدم زما پر لور یې رامنډه کړه، له یوې سترګې د خوشحالۍ اوښکې وبهېدلې او ویې ویل نن زما د عمر تر ټولو مبارکه ورځ ده، ځکه چې ته کور ته راستون شوی. ما خیال کوه چې ته په جنګ کې وژل شوی او زه به دې نور نه وینم،
خواشینی په دې وم چې ستا مړی به چیرته وي او څوک به یې مومیایي کړي. خو له ځان سره مې ویل له دې کبله چې ته مړ شوی نو د بیړیو په شرکتونو کې ستا ټوله شتمني به ما ته ورسیږي. نن چې راستون شوی یم ډېر خوشحاله یم، ځکه چې له تا پرته که شتمن شوی هم وی د هغه پسه په شان به وم چې خپل خاوند یې ورک کړی وي. حال دا چې نن د یوه خاوند لرونکي پسه په شان یم. ستا په غیاب کې ما تر هغې ډېر څه نه دي غلا کړي چې ستا په شتون کې مې غلا کول. ډېره هڅه مې کوله چې ستا کور بې عیبه پاتې شي او شیان دې کم نه شي. نو له همدې کبله د همغې ورځې په شان چې له دې ځایه تللی وې اوس دې هم د یوه منظم کور خاوند یې. بیا یې اوبه راوړې، زما پښې یې راووینځلې، په مخ یې اوبه راواچولې او همغسې خبرې یې کولې. ما ورته ویل دومره خبرې مه کوه، د دې پر ځای ولاړ شه او د مسافرت لپاره خپل وسایل برابر کړه، ځکه چې زه نیت لرم یو اوږد سفر وکړم. کله چې مې کافتا ته ویل زه د سفر نیت لرم نو په ژړا شو او خدایان یې ملامته کړل چې هغه یې ولې پیدا کړی دی. کافتا ویل نه پوهېږم ولې دې دنیا ته راغلی یم چې باید د یوې اوږدې مودې لپاره نیکمرغه پاتې نه شم. ده ویل ما ډېر زیار ویست چې چاق شم، اوس چې ته غواړې دغه اسوده ژوند پرېږدې نو زه هم اړ یم له تا سره ولاړ شم او چې ځم نو بیرته به ډنګر شم. ما ورته ویل ته مجبوره نه یې چې له ما سره ولاړ شي، ته همدلته پاتې کېدای شي. کاپتا وویل که ستا سفر یو یا 2 میاشتې وی زه به دلته پاتې شوی وی، خو له دې کبله چې ته غواړې په یوه اوږده سفر لاړ شي نو زه مجبوره یم چې له تا سره ولاړ شم، ځکه چې که زه در سره ولاړ نه شم او ستا لارښوونه ونه کړم ته به د هغه خوسکي په شان چې غلو یې پښې ورتړلي وي او پر خپلو اوږو یې بار کړی وي او خوسکي هیڅ مقاومت نشي کولی، او یا به د هغه چا په شان چې سترګې ورتړل شوي وي او لاره نشي موندلی او په هر ګام کې پر ځمکه لویږي. که زه در سره نه یم نو هر څوک به له خپل وس سره سم ستا سره او سپینه او نوره شتمني لوټ کړي، خو که زه له تا سره ولاړ شم یوازې به زه در څخه غلا کوم او زما غلا د نورو له لوټلو ښه ده، ځکه چې نور ستا د شتمنۍ د لوټلو پر وخت هیڅ شي ته پام نه کوي او نو زه به ستا د شتمنۍ په اندازه له تا څخه غلا کوم او تل به ستا د شتمنۍ ډېره برخه ستا لپاره ساتم. آیا غوره نه ده چې همدلته په ازمیر کې په خپل کور کې پاتې شو، خپل خوندور خواړه وخورو، له خپلو سرو سپینو استفاده وکړو، د سفر له خطر او زحمتونو تیر شو؟ کاپتا د وخت په تېرېدو سره ډېر بې شرمه شوی و، داسې خیال یې کوه چې ګینې له ما سره شریک شوی او تل به یې زموږ د خوړو، زموږ د کور او زموږ د سرو سپینو خبره کوله. د دې لپاره چې هغه ته یې ور په زړه کړم چې هغه زما مریا دی، زما د شتمنۍ شریک نه دی، او د دې لپاره چې ویې ژړوم او د هغې ژړا ښکاره او ریښتونې وي. خپله لکړه مې واخیسته پر ملا او د ولیو په منځ کې مې څو ګزارونه ورکړل او ومې ویل کاپتا ته چې په غلا دومره عادت شوی یوه ورځ به په دار وځړول شي او زه به دې وګورم چې ته یې له پښو راځوړند کړی. کاپتا بالاخره راضي شو چې سفر ته غاړه کېږدي. د سفر وسایل مو تیار کړل او خوځېدو.